یو مسلمان بل مسلمان ته تکلیف ورکوي، دا منکرات دي. رسول الله مبارک فرمایي نه د حلال مسلمان لرا چې آغا بل مسلمان ته ضرر ورکي یا په ژبه باندې یا په لاس باندې، بلکې د دې حدیث مبارک کې ډېر په آسان الفاظو کې سنن ابي داود ذکر کوي چې لا يحل لمسلم ان يروع مسلما، مسلمان ته حلال نه دي چې بل مسلمان وډار کی یا په اسلحه وباسي په تمانچه باندې نیغه نیغه کوي. بعض خلک دي کنه تفانچه اوروره بس راخستی کنه د سوالی پیدا کړي، سوالی خپلم نه هر چاته نیغه نیغه کوي. زمون یو ملګری هغه به تفانچه ګرځوله مال په دې سکه په دې باندې غلولم نو مال ته د ډس چل درځي وای زه غل نسم بیا دې غوږ کې ډس کوم. تاسو یقین وکئ 2 کاله بعد او هغه سړی عالم دی 2 کاله بعد یو ځل ناسو زمونږ دې ځای کې 2 کاله بعد ناسو نه دې را تفانچه راوخ کړو دا لګه پاکوم نو هغه اخلاص کړه زم ناسم چې مچولې دا پاکي چې هم کته دا 2 کاله ګرځولې وستن پکې نه و. مورته شیخ صاحب بالکل رښتیا دی ولې چې غل بدی سي او بیا په دې وخت کې ورته ډس کې ما ته دا څه ناشنا کار دی لکه دا ناشنا کار وشو مالې وای 2 کاله مې بستنی ګرځولې بیا ورسره غم پیدا شو بل شاګرد سره کله شکوف ویل کدی کې وګوره چې شته پکې کنه خراب هم نه کې وجه دادا مسلمان ته د بل مسلمان د پاره جنت جوړې دل پکاره چې زستا د پاره ورور راځه بل مسلمان به ویری نه بل مسلمان ته بدمکی نه ور کوي. یو د حکومت خلک دی هغه خو جوړ دی د پاره چې نظام بسمي د حکومت خلک کو جوړ دي لپاره دي چې نظام به سمي هغه به اسلحه هم ساتي اسلحه به چلی استعمالي به یا یو سړی د خپل حفاظت د پاره اسلحه واخلي د ځان د حفاظت د پاره ګرځي ناروا نه ده بلکې رسول الله مبارک فرمایي 2 رکعات منځ د اسلحه سره د 8 رکعات نفل نه بهتر دی. ګوره او چې ته په نیت د جهاد باندې ګرځې په نیت د دینه چې میدان د جنگ راشي نو بیا د لاس لړزيږي او چې مسلمان سره جنگ راشي ټول نمک ته پنځه تا وستلی تاسو نه نیت فرق لري نیت کې بدا ساته نور کده ځان د حفاظت لپاره ګرځي مشکل نشتا تاسو یو سکه چې لس کله شنکو فدی وګرځي کې مشکل نه لري د ځان حفاظت کوه کنه تاسو مثال په توګه باندې حفاظتي ګارد رواني مشکل نه لري هغه مشکلات نشته په شریعت کې بل مسلمان به پیډاره نه د بهر تقدیر الله دې زموږ استاد زندگی در رسول الله مبارک په طریقې باندې درست کی او الہ العالمین دې زموږ استاد دا وطن آباد کی علما او امنیتا او اقتصادا الله دې پټولې نړۍ باندې وزلې دعاو کې په جمع ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين.